د انډیا والا سره هماغه کار وشو د سنه چې انډیا والا یریدل شاهین شاه افریدي نسیم شاه او هاریس رود چې کوم دی د انډیا ټاپ بیټینګ ماتولو سره سره د انډیا غرور هم مات کو ځکه میچ نه مخکې تاسو د انډیا په میډیا باندې خبرونه کتلی وي نو دا چې کوم سپورټس جرنالستانو نو هغه ویل لکه زمونږ سره د دنیا ټاپ بیټینګ لاین را سره دی زمونږ چې کوم بیټسمنان دا چې کوم د دنیا بهترین بیټسمنان دي شاهین افریدي نسیم شاه دا ویل وته هیڅ مخې ته نه دي او البته ځنې د انډیا میډیا چې کوم ولا شاهین افریدي نه مخکې دباو او شاهین شاه افریدي هماغه شانته وکړو او د انډیا چې کوم ټاپ بیټسمنانو نو هغه آوټ کړو انډیا چې کوم کپتان د روهیت شرما نو در شاهین شاه افریدي بال مکمل اینی هم نو د شاهین شاه افریدي په بال باندې روهیت شرما مکمل نه پیږي دا یو ځل خونه شو دریم ځل چې شاهین شاه افریدي روهیت شرما آوټ کوي ورسره چې د دنیا یو بهترین بیټسمن وته ویل کیږي ویرات کوهلی نو هغه هم د شاهین شاه افریدي شکار شو او شاهین شاه افریدي ویرات کوهلی هم پرې نه خدو او ویرات کوهلی هم آوټ کو اوس وخت چې پاکستان سره کم فاست بولینګ اٹیک دی نو دا چې کوم د دنیا ټول نه تیز ترین او بهترین بالینګ اٹیک منل کیږي شاهین شاه افریدي نسیم شاه او هاریس روب دا درې پاکستان داسې فاست بولران دي چې هاریس روب چې کوم د یو نیم سل سپیډ سره بالینګ کوي شاهین شاه افریدي یو سل سلويخ یو سل 15 سلويخ سپیډ سره بالینګ کوي او نسیم شاه هم کله نه کله یو نیم سل سپیډ سره بالینګ کوي او بل لاره چې دا درې وانه بالران چې کوم د ډیر تجربه کار بالران دي د دنیا کا ډیر هم بهترین بیټسمنان خو شاهین افریدي نسیم شاه او هاریس روب ته چې کوم د خپل ټینګوي انډیا چې کوم میډیا او هغه د شاهین شاه افریدي نه مخکې نه یریدلی او ویل چې شاهین شاه افریدي به خامخا د ویرات کوهلی او روهیت شرما وکټ اخلي او ماغه شانته شو شاهین شاه افریدي د ویرات کوهلی او روهیت شرما مهمه وکټ ترلاسه کړه پاکستان چې په اوس وخت کې کم د درې پاس بولران نو پرې کې تاسو د خوخي بالر کمی او د شاهین افریدي نسیم شاه یا هاریس روب کمنټ سیکشن کې راته ضروری وایي